دا یو خور سوال کړی دی، ډېر قیمتي سوال دی، د وخت مناسب. وی بعض زنانه چې هغوی لا پکې د پردو خیال کوي، هغوی هم دا سوشل میډیا استعمالوي، لکه ټیک ټاک، سنیپ چاټ، او پته یې دا ډېرې جاخې پکې دي چې دا استعمالوي، او په دې کې هغوی څه ورکوي، ځان خو نه ښیي، وایي ځکه چې دا پکې دیندار وي، خو داسې کوي چې خپلې کپړې دا لباس دی او دا سوټ دی او دا دا دی او دا دغه دی، یا دغه عطر مزیدار دی، یا دا بنګړی، یا دا امیل، ځان پکې نه راښکاره کوي، خو صرف دغه کپړې، بنګړي، امیل او دا شینې مینه ښکاره کوي. نو دا به جایز وي په شریعت کې او که نه؟ الجواب، یاده کوي دا خبره، زنانه چې کله خپلې کپړې په سوشل میډیا باندې ښکاره کوي او خوشبویان، ما ګوره دا ټکی نه دی ویلی چې زنانه ځان ښکاره کوي، او خو جدا کیس دی. زه خبره د څه کوم چې ځان ته دینداره وي او صرف کپړې، بورقې، دا لا اوس ما عجیبه دینداري لیدلې ده چې نه جي دا ډېره دینداره جنۍ ده، ډېره دینداره، د دې ویډیوګانې داسې نه وي، دې ښه پرده کړې او پکې صرف ګرځي را ګرځي. عجیبه دینداري نه ده. دې وایي ښه پوره مکمل پرده کړي، هسې یو ویډیو کې چې دغه د پلاني ځای ته روان یم، دلته روان یم، دغه ځای ته روان یم، دا خو ډېره دینداره ده. او بیا د بېدینه نه دوی چې کله د جنۍ اکاونټ ویني یا د جنۍ ویډیو ویني، هسې د خولې نه لاړې ساسي. دا الله په یو ذلت کې اخته کړي دي. ما تاسو ته بله یو حدیث ذکر کو، هغه اووه کسان چې د عرش په سوري کې ودرېږي، او کې هغه یو ځوان چې هغه له ښایسته زنانه، مالداره، اوچت نسب والا دعوت د زنا ورکو، هغو ته د الله نه یېرېږو. تاسو دا خبر یاده کوي، دینداره ځوان او په سړو کې سړی دی په داسې ښځو باندې نه ګډوډ کېږي. ګوره چې کله د ده رابطه د الله سره مضبوط، اوس یو زنانه ویډیو ورکړې ده، یا صرف د جنۍ نوم راغی، کمنټ یې وکړو، نوم راغی، دا ټول به ورنښتي، جزاک الله، داسې دغه دا یو شرم دی، یو ذلت دی چې سړی پکې اخته وي. عالم به کمنټ وکړي، د هغه له څوک ګوري ورته هم نه، خو چې صرف د جنۍ نوم او بیا مزه دا وکړي چې هغه هلک دي ټول پورې خاندي، او دا ورسره ټول رابطې کوي، او ته بس داسې چې څه خدمت یې موږ ته وایي. الله دې موږ د دې ذلت نه وساتي. ښه خبره ما دا کوله چې د زنانه کپړې، خوشبو، د سینګار سامان په ویډیوګانو کې خو، په تصویرانو کې خو ډېره خطرناکه خبره ده او د شریعت خلاف ده. ولې؟ یو سړی وایي چې څنګه؟ ګوره دې ته وایي د زنانه پټ زینت. د زنانه زینت دوه قسمه دی، یو پټ، یو ښکاره. ښکاره زینت خو هر سړی به وایي چې دا ناروا دي، دا داسې. یو پټ زینت دی. ورسره دا خبره زیاته که چې کله مې یو زنانه خپلې کپړې یا سینګار یا څه ښیي، دې که به لازم د دې لاس، خپې، بدن صحیح څه خو به راځي که یو پکې دا نقصان دی. دریم نقصان بل والا، فتنې ته دروازه کوله وهل دي. و دا چې کوم هلکانیني، خصوصا چې کوم بېدینې دي، هغوی ایني، نو هغوی به کوشش کوي چې د دې زنانه سره رابطه وکړي. یعنی بعض دومره په دې نشه کې ورننوتي دي چې هغوی د زنانه بنګړي ته هم نشي ټینګېدی، چې بنګړی ویني، تصویر یې ورکړی، به د سوچ کېږي چې اوس به دې جنۍ سره رابطه څنګه کوو. ښه نو د دې نه دروازه د څه کولاو شوه؟ د فحاشۍ او د شر دروازه کولاو شوه. دا د شریعت قانون دی. ګوره، الذریعة الى الفساد یجب صدها. کومه لار چې تا فساد ته رسوي، هغه لار به بندې. دا قانون دی. که بالفرض موږ دا وویو، لږ ساعت له به ومنو چې دې جنۍ دا کار څه دی؟ روا دی. خو دا لار څه ته ده؟ لار فساد ته ده. نو چې لار فساد ته ده، موږ به یې د دغه فساد نه د بچ کېدو دپاره بندو، الا دا چې کله پکې مصلحت وي او هغې ته ډېر ضرورت وي. لکه مثال پرې درکړم، خبره به ښه واضح شي.
زنانه ته کته ولې حرام دي؟ پردۍ زنانه ته بې وجې کته فتنې ته دې بوځي، زنا کې دې وراچي، د هغې د لاسه هغه دروازه بنده شوه که نه. خو کله په دې کې مصلحت وي، هغه مصلحت څه دی؟ لکه اوس یو سړی لاړ جنۍ غواړي، نو کتی شي ورته که نه شي کتی؟ دا نظر ولې روا شو؟ دې کې فایده و مصلحت. ښه، یا یو زنانه علاج کوي او هغې ته زنانه ډاکټره میلاو نه شوه او هغه لاړه په نارینه پسې او نارینه به لازم په دې کې هغې ته هغه داسې علاج دی چې د زنانه ته به ګوري. نو دلته هم دا د حاجت ته لاسه جایز شو، خو د شهوت په بنا نه ورسېدی پې که نه. او رب العالمین امر کړی دی زنانو ته چې دوی به په ځان باندې غټې غټې څادرې راچي او دوی به زینت پټوي. ګوره تاسو به هغه آیت اورېدلی، الله رب العزت سورة النور کې د زنانه احکام ذکر کړي چې دا به څنګه پرده کوي. هغه آیت په اخر کې ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. زنانه به چې په ځمکه روانې نو دا پیزار به د ځمکې له په زوره نه راچوي چې د هغه ډول پته ونه لګي کوم ډول چې دی پټ کړی دی. لکه په خپه کې پانزیب دی، شرنګ به کوي که نه، د هغې پته ولګي. ګوره شریعت څه وایي؟ وی زنانه چې بهر ته وځي خوشبو به نه استعمالوي. ولې؟ ځکه چې دا خوشبو هم زینت دی، دا خوشبو هم زینت دی، انسان شهوت راوچتوي. رب العالمین چې یو کار حرام کړي هسې نه حراموي. ګینې دا ډېرو خلکو ته به دا خبره محسوسه شوي چې کله زنانه ستا په مخ کې تېره شوه که نه او دې خوشبو لګولي، نو دا د انسان شهوت خوځوي او دا د انسان میلان دغه طرف ته، یعنی که نور څه ونه کړي که نه خو سوچ یې لاړ شي. نو شریعت ځکه هغه دروازه بنده کړه. نو څنګه یو زنانه راځي او هغه په سوشل میډیا باندې ورکوي چې دا زمونږ کپړې دي او دا زمونږ جامې دي او یارانې صفت کوي، دا پکې کمه یوه ده، دا وایي ډېره انتهایي پردې والا پردې والا کار د سوشل میډیا سره څه دی. او دا خبره یاده کوي نن سبا ډېر خلک د خپلو کورونو نه غافله دي. زه لږ نه یم، ډېر پلاران، رونه، نیکونه، ترونه، ماماګان نظر ساتئ. زه دا نه یم چې دروازه د بدګمانۍ کولاو کوي، خو ما او تا ذمهواران یو. الرجال قوامون علی النساء، سړي مشران دي په ښځو باندې، نو د مشر څه کاري؟ نظر ساتي. ته صرف مشر دی له چې پراټه به خوري او انګولې به دله پخوي او بیا به د شپې شهوت پوره کوي. مشر یعنی مشر. موبایل کور کې استعمالیږي، چا سره ولي څومره د یو څو تپوسونه لازم کوه، د کوه. یعنی کله نه کله داسې یو حادثه را پېښه شي چې بیا که سړی ډېر تپوسونه وکړي خو هغه فایده نه ورکوي. د عزتونه تار تار شو والعیاذ بالله. زموږ خوا ته خو کیسونه هم راځي، فیصلې ملګري راشي تپوس کوي چې څه وکړو څه ونه کړو. حیران به شي چې کله دا قیسې واوري او د هغې شروعات د دې سوشل میډیا نه شي. او به کې کردار د بېدینو هلکانو ډېر دی چې دوی ناسي او دقه شان ویډیوګانې او دقه شان قیسې او دا ګوري او دا مخکې نشر کوي او دوی سره رابطې. الله دې موږ په حال رحم وکړي او الله دې به موږ پردې راواچوي. خو دا درته بیا وایم او بیا وایم چې نظر ساتئ، خصوصا مسافر ملګري، رونه، مشران، کشران، چې خبره یوازې دا نه چې ته دې ته خوشحاله چې زه د میاشتې 1000 ریاله 2000 3000 او 4000 لېږم او هغوی ماړه دي. خبره اصل دا دی چې هغوی په کوم طرف روان دي. د ډېر مال سره چې د یو انسان عزت تار تار شي، دې نه ښه دا و چې تا په ملک کې سوال کولی او عزت دې وې، په لارو کوڅو کې به ګرځېدې او کچکول به دې غاړې ته اچولی وې، څه به دې غوښتې، خو چې عزت دې وې. نو که ته بچی ماړه وساتې او په خپله د سره هم ښه ډېر مال دی او کور دې 3 چته دی او جیداد دې هم ډېر واغستو، خو عزت دې پکې وبېلو، نو د داسې مال نه دې الله موږ ټول وساتي. الله دې موږ له هغه مال راکړي چې زموږ د دنیا او د آخرت عزت پکې، او الله دې موږ له هغه مال راکړي
چې زمونږ دین او دنیا ورسره نه خرابېږي. پوه شوي په مسله که نه؟